دوکه د پنجابي اسلام موږ لیدلی دی د نن څه 1.5 کاله مخکې چې کوم وخت فرنګی دلته راغلی و دا پنجابی د فرنګي ملګری و د فرنګي خدمتونه کول د فرنګي تنخواوې اخیستې د فرنګي دپاره افغانان وژنول د فرنګي دپاره هره لوبه کوله او نن بیا دی راځي زما ملت ته د اسلام درس ورکوي دا د منلو وړ نه دی اول دغه لار یا دغه فکر راټینګول پکار دي چې دا هر څه له موږ سره وسول دا له موږ سره په دوو جملو باندې یا په دوو هغه نارو باندې زموږ تامې دوکه کوي او دوی دغه ټول شان له موږ سره وکړل زموږ دا خاوره دا وطن چې د تیرو 5,000 کالو ته موږ پر وسیږو دغه پنجابي استعمار یا دغه نور قوتونه چې نن زموږ پر خاوره مسلط دي تر دې نور ډیر زورور قوتونه ول هغه هم دلته زموږ پر خاوره راغلي دي زموږ پر دا کام باندې راغلي دي خپل کوشش یې کړی دی خپلې هڅې یې کړي دي چې دا کام ونسي دا ملت ونسي دا خاوره ونسي د دې خاورې وسایل لوټ کړي خو هغه په دې کې ناکامه شوي دي هغه برته شکست خورده وتلي دي ماته یې خوړلې ده د دې ځای په تېښته وتلي دي وجوهات سول وجوهات دا ول چې په هغه وخت کې موږ ټول افغان ملت سره یو موټی وو د افغان په نامه موږ غږ کوئ چې کله به هم دښمن زموږ خاورې ته رالی نو د دې خاورې ټول بچي به سره رایو ځای سول او د دښمن د مخنیوي پلان به یې ونیوئ د دښمن خلاف به یې مبارزه وکړه خپله به یې هم ځانونه قرباني کړل خو د دښمن سر به یې هم په دا خاوره ورچک کړي نو دا وطن چا نه دی نیولی خو نن چې دا وطن نیول سوی دی پر دې وطن پنجابی مسلط دی او د پنجابي دا کم ظلمونه چې دلته ملګرو درته بیان کړم کم هغه نارواوي چې د زموږ د کامه سره کړي دا درته بیان کړل پنجابي په دې کې یوه چالاکي وکړه هغه چالاکي یې دا وه چې پنجابی زموږ د دې کام د دې پښتنو افغانانو په نفسیاتو پوهېدی او د پنجابي تر مخه چې کم فرنګی راغلی و پنجابی د هغه فرنګي ملګری و هغه هم په دې باندې پوهېدل چې دغه پښتانه په اسلام مین دي خو په اسلام ناخبره دي نو دغه د اسلام ټکی رامخته کوي چې موږ او تاسو خود به مسلمانان ورونه یو په دې باندې زموږ ساده په اسلام مین کامې دوکه کوي او په دغه نامه باندې زموږ وطن ونیوي او زموږ د وطن لوټ مار روان دی ورسره دویم دا کار وکړي چې زموږ دغه ملت چې موږ په یو افغان باندې غږ کوي یو موټی وو دا یې سره وویشي په مختلفو برخو هغه کام چې د یو افغان په نامه یې غږ کوي هغه په مختلفو ځایي په مختلفو خیلو سره وویشل شو په هغه کې څوک د سګزي په نامه غږ کوي څوک د کاکړ په نامه غږ کوي څوک د ترین په نامه غږ کوي څوک د نورزي په نامه غږ کوي څوک په بل نامه غږ کوي څوک د وزیر د مسعود په نامه غږ کوي داسې په سوو ډلې زموږ په کام کې جوړې کړې نو دا هغه وجوهات و چې دغه کمزوري دښمن پر موږ مسلط شو زموږ دغه تاریخي ملت یې ونیوی دغه تاریخي قوم یې ونیوی دا تاریخي خاوره یې ونیوله اوس چې دا وخت موږ لګیا یو موږ د دې دپاره لګیا یو چې یو وار خو کام ته دې خبره وکړو چې د پنجابي دا اسلام چې په دا مقدسه نامه باندې زموږ کام ته د تیرو 80 کالو څخه دوکې ورکړي دي او په دې نامه باندې زموږ رئیس جمهور غازي امان الله خان زموږ د وطن څخه وشړی چې هغه زموږ هغه رئیس جمهور و چې دغه افغان ملت افغانستان او د افغانستان خلک باید د نړۍ د هغه پرمختللو قومو په صف کې درول غوښتل افغانستان ته د 1900 کاله مخکې ډیر جدیدیت راوړي ټکنالوژي راوړه تعلیم راوړي افغانان ته ترقي راوړله افغانان په هغه وخت کې بار لېږل او هلته درسونه په ویل چې دا به هلته درسونه ووایي دلته به راسي څوک به ډاکټر وي څوک به انجینر وي څوک به پایلټ وي نو دلته به د خپل وطن خدمت وکړي خو دښمن دا هر څه لیدل چې دغه سړی دا ملت ډیر پر مخ باندې بیایي
او دا ملت پر مخ باندې ولاړی د دې ملت مخ هیڅوک نشي نیولی. نو د دشمن سره بله یوه حربه نه وه، دغه حربه وه چې د اسلام مقدس نوم استعمال کوي. ساده افغانان یې تېرېستل، د افغانانو په ذهنو کې غلط فکر ور واچوئ او ستا دغه د ترقۍ بنسټګر چې دغه ملت به د نړۍ د سیالانو سره سیال کوئ، دا یې د خپل وطن څخه وشړئ او هغه خلک یې پر وطن مسلطه کړل چې هغه د دوی علاقاران ول. هغو دغه کار په ذمه باندې اخیستی و چې دغه ملت څونې بربادولی سي. دوی په هغه کې هېڅ هم کوتاهي نه وکړه. نو اوس یو دغه ملت په دې باندې پوه کول دي چې د پنجابي په اسلام باندې باید موږ نور نسو دوکه. د پنجابي اسلام موږ لیدلی دی. د نن څه 1.5 کاله مخکې چې کوم وخت فرنګی دلته راغلی و، دا پنجابی د فرنګي ملګری و. د فرنګي خدمتونه کول، د فرنګي تنخواوې اخیستې، د فرنګي دپاره افغانان وژنول، د فرنګي دپاره هره لوبه کوله. او نن بیا دی راځي زما ملت ته د اسلام درس ورکوي. دا د منلو وړ نه دی. د اسلامي تاریخ موږ ته معلوم دی. او دویم دغه په مختلفو نامو ویشلی ملت دا برته سره راغونډول دي چې وروره موږ ټول افغانان یو، ټول به داسې یو سره پیوست کېږو، یو پیوستون به جوړوو. نو چې دا ملت په دغه پیوستون کې موږ کامیابه سو، یو ملت سو، یو افغانان سو، بیا په تاریخ کې هم چا زموږ مخه نه دی نیولې، اوس یې هم څوک مخه نشي نیولی. خو موږ سره ویشل سوي یو. د دې دپاره زموږ هڅې روانې دي چې دغه کام سره رایو کوي. دې کام ته مو دا بیانیه ورکړله، بیا به دغه کام ته یو منظمه تنظیم ورکوو چې دغه شروعات موږ کړی دی. نو چې دا کام دې پوه کړي، بیا دې منظمه کړي، یو تنظیمي شکل دې ورکړي، بیا دې هغه تنظیم ته کار په لاس ورکړي، بیا موږ تر خپل هدف پورې رسېدلی سو. هغه هدف چې دلته مشرانو تاسو ته یادونه وکړه چې دغه کام یووالی دی. نو د دې دپاره موږ ته محنت ګوري، موږ ته کار ګوري. نن چې دلته څونې ځوانان راغلي یاست په دا نیمه شپه، د دې مقصد صرف دا نه دی چې نن دلته تاسو راغلاست، دا وینا مې واورېدلې د ملګرو، دا مجلس مې واورېدی، بس چې د دې ځایه ولاړ سئ، بس بیا چې څه اورېدلي هغه برته تر ذهن وباسئ، پر دې باندې عمل نه. دلته چې کوم مجلس درته وسو، کومو مشرانو تاسو ته تاریخ بیان کوي، کوم مشکلات یې بیان کړل، که ستاسو په ذهن کې د دې مجلس په حواله باندې یو سوال وي، یا تاسو ته په دا مجلس کې یو خبره چپه معلومه سوې، تاسو هر سړی د حق لرئ ولاړ سئ، پر هغه ملګري هغه سوال وکړي، هغه به تاسو ته جواب درکړي. خو که چیرې دا خبرې صحیح، دا خبرې درستې، بیا پر دې باندې عمل کول پکار دی. بیا به صرف دا نه کوو چې بس خبرې مو واورېدې عمل نه پر کوو. نه د اسمانه فرشتې راځي، نه نور خلک راځي چې ستا دا حالات سم کړي. موږ به په خپله دا حالات سموو او موږ به د ځان څخه شروع کوو چې کوم ظلم، کوم زیاتوب دلته پنجابي استعمار کړی دی، هغه ستا دښمن دی. خو په ناپوهۍ کې چې دلته له موږ څخه کوم زیاتوب کېږي، له هغه څخه به موږ لاس اخلو. هغه خلک که هغه زموږ په کور کې دي، که زموږ په خاندان کې دي، که زموږ په علاقه کې دي، هغه خلکو سره به ناسته کوو چې دغه عمل به نه کوي. دلته ډېر داسې خلک مخکې هم ول، اوس هم شته چې دلته د بل وطنه څه یو مجبور افغان را روان دي د علاج دپاره، زنان ورسره یې، ماشومان ورسره یې، ځان رسوي، د چمونو څه تر کوټې پورې 1000 روپۍ کرایې دی، 10,000 روپۍ ځینې اخلي. دا که هر څوک یې د دې په دغه حالت سي، د دې لاس به نیسو چې که ته ځان ته افغان وایې، په دې خاوره اوسېږې، بیا به دا عمل نه کوې. پکار دا دی چې اول یې ته مفت راورسوې، خو که مفت نه سره رسولی چې څونې دې حق دی هغه ځینې واخلې. داسې مختلفه ترانسپورټران، داسې مختلفه میډیکلانو والا، داسې تاڼو والا، داسې د هر د چا نوم نه سو اخیستلی، نو هغه ته به دا وایو چې دا زیاتوب دی، دا به غلط. دا به په عمل کې داسې راولو. دلته به که یو څوک راځي زیاتوب کوي، تیری کوي، هغه ته به وایو چې دا کار به نه کوي. دا ټول یو ملت یو، یو خلک یو، زیاتوب به نه کوو. داسې موږ یاد دي چې په دغه وزیرستان کې اپریشنونه شروع ول،
خلک مجبور ول هلته ګولۍ پر ورېدلې نو مجبور ول خپل بچان پر سر راخستي ول دلته برالل په نور پښتانه وطن کې چې یو ځای به په کرای نیوي دا غځای کرای به 1500 ول خو د سبه د میاشتې 1000 روپۍ اخلي د د ناجایز سبه ناجایز پیدا اخلي د مجبورۍ سره نو موږ به دغه کار پیل کوو د خپل ځان سره چې دا هر څوک زیاتوب کوي د دې لاس بنوسو داسې به دا ملت را یو کوو چې ملت مو را یو کوي منظمه کوو به تنظیم به جوړو دا به دغه تنظیم خپل کار په لاس ورکوو چې دغه ملت نور د دې مشکلاتو څخه خلاص کړو او دلته چې پر دا خاوره باندې کوم ترهګر پوځیان یا دلته د ریاست خلک مسلط دي دا به د خپلې خاورې څخه شړو دلته به پر خپله خاوره باندې خپل حکمراني جوړو خپل واک او اختیار وکړو د دې لپاره به زو کلی په کلی باندې به ګرځو هر پښتانه ته به ځان رسو هر مشر ته به ځان رسو هر ځوان ته به ځان رسو دغه مجلس به ورسره کوو او داسې به په دغه ملي لښکر کې راګډوو دغه ملي لښکر موږ د دې ځایه څخه خلاصولی شي نو که وخت بیا به هم راځو دلته به نور مجلسونه کوو خو په دغه یو خاص باندې که کومې خبرې تاسو ته غلطي معلومې شوي دي بالکل هر سړی دا حق لري تاسو د هغه جواب غوښتلی شئ که دا خبرې صحیح دي دا زموږ د کام واقعي هم د خلاصون لاره ده بیا به په دې باندې عمل کوو عمل دا نه چې تاسو نور هر کار پرېږدئ بس دې کار ته مخه کوي که یو سړی مزدوري کوي هغه د خپله مزدوري هم کوي که یو سړی یو بل کاروبار کوي دکانداري کوي هغه د خپله دکانداري هم کوي خو که کله د دغه کامي تحریک دپاره د 1 غنټې او د 2 غنټو د وخت ورکولو ضرورت کړو نو موږ په کار دا دی چې ټول نور کارونه تر شا پرېږدو اول په دغه کامي کار کې برخه واخلو چې کامي کار مو تر سره ورسوي بیا دا نور کارونه بعد کړي دلته د پښین په ولسوالۍ کې په کومه ورځ هم د پی ټي ایم یو پروګرام وي دلته به ستاسو د علاقې ته اطلاع راځي د علاقې مشر شي د هغه سره چې تاسو څونه ملګري فارغ یاست باید په دې کې هغه نه وکړئ ځان ورسوئ پر پښو باید ځان ورسوئ پر سایکل او پر موټرسایکل ځان ورسوئ دا هغه کامي جذبه ده نو چې دغه موږ ټول خپله کو په دغه جذبه باندې راوځو د خپل کام لپاره بیا زموږ مخه څوک نسي نیولی نو په دغه خبرو باندې له تاسو اجازه تاخلو که وخت و بیا به راځو بیا به مجلسونه کوو بس دغه زموږ کار دی دې کار ته به دوام ورکوو پر مخ باندې خپل تنظیم به منظمه کوو دغه تبلیغات به پر مخ باندې وړو نور خلک به خپل تحریک ته راولو یو ښه ملي لښکر او بیا د هغه بعد ملي تنظیم به جوړو ډېره مننه خوشحاله اوسئ